په تیرو دریو کلونو کې غوري فابریکې ته ځانګړې پاملرنه شوې چې اوس مهال په ورځني ډول د دغې فابریکې تولیدات له 1.5 سلو څخه 600 ټنو ته پورته شوي او 200 هیوادوالو ته پکې په مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې. بغلان کې د ملي پراختیا شرکت تر چتر لاندې د غوري فابریکې تولید شوي سیمنټ د کیفیت له پلوه ځانګړی ځای لري او ګڼو ملي پراختیایي پروژو کې ترې کار اخیستل کیږي. د تیرې ادارې پر مهال د دغې فابریکې د شونه د تخنیکي ستونزو له امله درېدو ته نږدې وه، خو د اسلامي امارت په راتګ یې ګڼې تخنیکي ستونزې حل او تولید په بېساري ډول زیات شو. دلته موږ دغه زرانده ده د زغالو زرانده ده، دغه په تسمه کې زغال راځي. داخل د زرانده کې د زرندې اوږدوالی 3 متره ده، په داخل کې ګلولي دي او قلمي دي، دوه قسمه د وړو د زغالو د مایدولو لپاره 2 قسمه ګلولي او قلمي دي. هغه زغال هغه موتور د زرنده ستاو کې د زرنده ستاو سره زغال سه مایده سره دغلته موږ یو پکه لرو په نام د وینتلاتور ورته وایي، غټه پکه ده چکی ده. هغه پکه د زغال د زرنده لمنځه راکشکاږي پاسې دغه ذخیرې ته ورکوي. دغه ته دا ذخیرې نه زغال راتویږي، دا شینکونه بیا د زغال له دې جنه اخلي دلته راوړي، دغلته یو نل ده، دې نل ته ورتویږي. دا پکه 3 وظیفې لري، هم له زرندې زغال راخلي پاسې ذخیرې ته وړي او هم یې بالمقابل د داخل د داش ته په فشار سره 9 متره د داش منځ ته وړاندې ورولي.